به نام یاد خدای بزرگ مهدی انصاری هستم، ولد حیدر. د افغان خبریال مهدی انصاری د اعتراف ویډیو چې له یوه کال بند وروسته لا هم خوشې شوی نه دی، 2 ورځې مخکې د طالبانو له استخباراتو سره تړلې یوې رسنۍ خبره کړه. تمام صفحات اجتماعی که من ساختم که کلا یا تمام مهدی انصاری د 2024 کال د اکتوبر په 15مه د طالبانو د استخباراتو له لوري له هغو رسنیو سره د همکارۍ په تور ونیول شو چې له افغانستان څخه بهر فعالیت لري او د طالبانو د سترې محکمې د حکم په اساس په 18 میاشتو بند محکوم شو. خو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له بنده د مهدي انصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار یې کړی چې د طالبانو قضایي نظام د رسنیو او د منتقدینو د ځپنې په وسیلې بدله شوې ده. په اعلامیه کې راغلي چې طالبان باید د مهدي انصاري پر وړاندې له سازمان شوي تبلیغاتي کمپاین لاس واخلي او هغه د پرته له کوم قید او شرطه خوشي کړي. بل لور ته د رسنیو او د بیان د ازادۍ یو شمېر ملاتړو بنسټونو د طالبانو له دغه سخت دریځ او محدودونکي چلند څخه نیوکه کړې او وایي چې د بندي شویو خبریالانو اجباري اعترافونه ظالمانه دي او د ټولو نړیوالو بشري اصولو خلاف کار دی. این ویدیو یک مضحکه بیش نیست. این نشان میده که حتی کسایی که در استخبارات طالبان کار میکنن آدمای بیسواد هستن، آدمایی هستن که حتی نمیدانن خودشان چی میکنن. از طرف دیگه این ویدیو نشان میده که ظلم بر مردم بیچاره افغانستان، بر کارمندای رسانه و جامعه مدنی و بر خبرنگاران افغانستان چقدر زیاد است. ورته مهال یو شمېر خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له رسنیو خبریالانو سره د طالبانو د چلند له امله نیوکه کوي او په هیواد کې د دا ډول کړنو د پایلو او جدي ستونزو په اړه خبرداری ورکوي. نه بار اولشان است نه بار آخرشان. در گذشته هم اینا اقدام به قتل خبرنگارا کردن، اقدام به تهدید رسانه ها کردن و عالم یگانه دشمن خود اینا رسانه را میدانند، چون رسانه وسیله بیداری و آگاهی مردم است. اعتراف گرفتن اجباری در هیچ قاموس انسانیت نیست و اینا از هر نوع ظلم در برابر خبرنگارا دریغ نمیکنند. نشر اعتراف اجباری آقای مهدی انصاری نشان داد که طالب‌ها باورمند به خبرنگار، آزادی بیان، ارزش‌های رسانه‌ای در افغانستان نیست و به خوبی نشان داد که طالب‌ها با خبرنگارا در افغانستان در جنگ است. اخیراً یک از مقامات طالب‌ها خودش اعتراف کرد که تلاش می‌کردند خبرنگارا را در افغانستان ترور بکنند که اما خبرنگارا افغانستان را ترک کردند. طالبانو په تیرو 4 کلونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د درنو محدودیتونو له وضع کولو سربیره لسګونه خبریالان په دې تور چې له رسنیو سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي او یا د طالبانو پر نظام نیوکه کوي ګواښ کړي، نیولي او زنداني کړي دي. د راپورونو له مخې طالبانو نه یوازې خبریالان او رسنۍ ځپلي بلکې د کندهار په ګډون د هیواد په 18 ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو او نشراتو هم بندیز لګولی دی. د چارو یو شمېر شنونکي بیا په دې باور دي چې طالبانو د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او د خبریالانو د ځپلو ترڅنګ دا ځل د نوري فایبر د انټرنیټي خدماتو د بشپړ بندولو لپاره هم ګام پورته کړی. د نوي ګام په ترڅ کې د هیواد په کچه د 2 پرلپسې ورځو لپاره مخابراتي او انټرنیټي خدمات په بشپړه توګه بند ول چې له امله یې خلکو ته د رواني زیانونو ترڅنګ پراخ مالي او اقتصادي تاوان هم واړاوه.